اولنی سوال دا یو ورور کړی دی چې یو کس باندې قرضه ده، پیسو ته ضرورت دی او څوک ورله قرض نه ورکوي، پیسو ته ضرورت دی څوک ورله قرض نه ورکوي. اوس که دی د زرګر خواله ورشي او د هغه نه قرض اخلي نو هغه ورته وایي چې ما سره به پکې سره که تا سره کور کې پراته هغه به ګاڼه کړي. نو که تا زما قرض وخت به وټاکو که ماله دې زما قرض واپس راکړو یو صحیح دی، که را دې نه کړو زه به بیا دا سره خرڅ کوم زما به شي. دې طریقې ته او دې معاملې ته زما اراده ده وایي، خو دا شریعت کې روا ده او که نه. نو سوال تاسو پوه شوئ، یو سړی د چا نه قرض اخلي، د زرګر نه اخلي او د دې دپاره چې دا قرض به دی په ټیم واپس ورکوي او دوکه ورسره نه کوي، د هغه سره سره کور کې چې ورسره کم دي هغه یې کېښودو، دی یې ګاڼه کړو. که ما پیسې راوړي ډېره ښه ده، که مې رانه وړي یو سر تا ته پاتې. اول دا مسله یاده کوي چې دا طریقه قرآن او حدیث کې او اجماع د مسلمانانو پې ده چې څوک چاله قرض ورکړي او بیا د هغه نه څه شی په هغې کې ګاڼه کړي، دې ته رهن وایي په عربۍ کې، دا جایز دی. د دې دپاره چې دې سوال اخوا دې خوا نه کوي، یا دا چې د چا نه چې زه قرض لرم چې دی مطمئن شي چې ګوره زه تا سره دوکه نه کوم، ستا دا پیسې ستا دا حق دا به زه تاله واپس هغه در کوم. اوس دی چې به د چا نه دا پیسې لري هغه قرض دی او سره چې ورسره دی ږدي نو هغه به ګاڼه شي. دا مسله خو جایز ده. دویمه خبره، په دې کې دوی نیټۍ ږدي چې کال بعد به دا قرض واپس راکړي او ستا دا سره به ما سره پراته دي، دا هم جایز دي. او په کار دا ده شریعت کې دا مسله ده، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، چې دوی منځ کې لیکل وکړي. دا شرعي طریقه ده، لیکل کول، ګواهان ټاکل. زموږ ډېر خلک دا خبره کوي زما دا ژبه کافي ده. موږ ډېرې مسلې لیدلي چې دغې ژبې نه خلک واپس شوي دي، راغلي دي مسلې. اول به برید تاوال را تاوال زه داسې او زه دغه، دا خو حالات دي، د انسان څه پته لګي. او ته خو امانتګر یې صحیح ده، خو د دې مخامخ سړي څه پته لګي او هغه امانتګر دی نو ستا څه پته لګي. انسان دی، حالات بدلېږي نه. نن ستا مالي حالات ښه دي، سبا له کېدی شي ستا مالي حالات کمزوري شوي، ته هر څه ته تیار یې، ته دروغ هم وایې، ته دوکه هم ورکې، هر څه ته تیار شوی. شریعت چې یو مسله بیان کړي که نه کې زما او ستا فایده یې الله چې ویلي کوي نو دې کې زموږ فایده ده. الله چې وایي ګواهان پرې وټاکئ، دې کې زما او ستا فایده ده چې سبا له څوک اخوا دې خوا نه کړي. نو طریقه کار دا شو. اوس دی وایي که ما دا قرض په ټیم واپس ورنه کړو نو څه به کېږي؟ دا سره به هغه ته پاتې کېږي، دا حرام دی، دا طریقه ناروا ده. کوي به څه کله چې ته چا نه قرض والې او څه شی هغه له ورکړي، دا سره زر لازم نه وي چې سره زر به ته بل څه شی ورکړي، ګاڼه یې کړي او تا سبا له قرض ورنه کړو، هغه درته ووایي او راغی د پسې او نیټه پوره شوې ده لکه قرض راکړه او ته بیا مخوا دې خوا کړې، نو هغه به بیا داسې کار کوي چې دا څه شی چې ورسره تا ګاڼه کړی دی دا به خرڅ کړي، د دې نه به خپل قرض واخلي، باقي به تاله درکړي. دا طریقه ده. ها اوس که هغه پیسې دومره وي چې د ده د قرضونه کمي، د قرض د ډېر ورکړی پیسې لګي نو دی به هغه والي، کمې چې پاتې شوې هغه په تا پاتې دي. اوس ورسېدې په مسله کې دې باره کې صحیح حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا یغلق الرهن. رهن یو شی چې ګاڼه کړی شوی دی تا ایښودی چا سره، دا به داسې نه دی چې که تا دغه کار ونه کړو دغه حق ته واپس نه کړو دا هر سره د ملکیت ته واوړېد. دا د دې حدیث مطلب دی. نو دا شرط فاسد دی، دا شرط څه دی؟ فاسد دی، ناروا دی. که داسې ووایي چې وروره زه به تاله په ټیم پیسې در کوم
کمی در نه کړې زما دغه پلانې شیز هر ساز و سامان چې تا سره پروت دی دی به ځان له بیا خرڅ کړي کوم چې دغه وخت مناسب ریټ دی په هغې به یې خرڅوي داسې هم نه چې ویې وله بس زما خپل حق په کار دی بیا به یې کې چېرې د سره شي هغه به ترې والي باقي به مالک له ورکړي اوس به ورسوي ورسره دا اهمه خبره یاده کړئ که نه کوم شی چې ګاڼه کړی شي د دې نه به هغه کس څه فایده نه اخلي ګورئ د چا چې قرض ورکړی دی ځکه چې دا بیا په قرضو باندې فایده اخیستلي دا سود شو لکه زه تاله موبایل درکوم تا ماله 1000 روپۍ راکړې قرض ما تا سره څه شی ګاڼه کو موبایل دا موبایل به ته استعمالوې نه ګورئ ځکه که دا موبایل ته استعمالوې نو تا خپلې پیسې دې هم واپس واخیستې قرضه زیاتي دې پیسه واخیستو موبایل استعمال دا ته فایده واخیسته ته کې ته سود وایي په بله طریقه یې داسې که چې ته زما نه هغه 1000 روپۍ واپس والي ورسره 50 روپۍ زیاتې والي دا 50 زیاتې د ته فایده واخیسته دلته که فایده په دې شکل کې ده چې تا د هغه شیز نه فایده واخیسته نو که دا رور د زرګر نه قرض رالي او هغه سره یې سره کېښودو نو هغه به د سرو نه فایده نه اخلي داسې فایده به تم نه اخلي چې چا ته یې ښیي چې دا ما سره پراته دي ګورئ او که خریټ راکوئ او داسې دا هم دی فایده کوي بس ځان سره به سنبال په سجي کې کېږي نیټه پوره شوه ستا قرض یې در نه کو بیا مخکې هغه سبقې کوم چې موږ ذکر کړو والله اعلم دا ډېره اهمه مسله ده ډېره اهمه دا اکثر راپېښېږي خلکو ته چې مالي حالات یې کمزوري څوک ورله قرضه نه ورکوي زموږ نن سبا عجیبه رواج دا دی زه دې رواج ته حیران قرض خلک هغه چا له ورکوي چې مالي حالات یې ښیي زه دې ته حیران یم په دې فلسفه لا زه نه یم پوه قرض به چا له ورکوي چې مالي حالات یې ښیي قرض ته خو ضرورت د هغه چا دی چې مالي حالات یې کمزوري وي نو موږ اول سړي ته ګورو راغی یاره زما پیسو ته ضرورت دی ډېر سخت ضرورت دی موږ ګورو ها مالي حالات یې ښه دي او مالي حالات یې ښه بیا ورله قرض ورکړه مالي حالات یې ښه نه دي اوس قرض نه ورکړو دا عجیبه قصه ده که نه عجیبه نه ده هغه د چا چې ضرورت دی او ښه ضرورت یې دی هغه له یې نه ورکوو ښه دی به یې سبا له څنګه راکوي نو ګوره دا خو دنیا د طریقه داسې روانه ده چې سړی بیا په تګ و دوکي چې مسلمان سړی امانتګري هغه به لازم کوشش کوي ستا دا قرضه به تاله واپس درکوي الا یو سړی په دوکو دړکو مشهور دی جدا مسله ده چې مسلمان ته پسې راغی حالات یې کمزوري دي تا ته ما له قرض راکړه او ستا ورسره شي دا لوی عبادت دی دله قرض ورکول څنګه به یې واپس راکوي او د ده ځمکه نشته او د ده جایداد نشته او د ده کاروبار مزدوري به کوي څه چل به کوي چا نه به قرض راولي تا نه به خو تاله به یې درکوي سړی په دروغو نه دی مشهور هغه سړی په دوکو دړاکو نه دی مشهور نو زه لا په اوسه پورې په دې قصه نه یم پوه که تاسو کې به څوک پوه ما به بیا پوه کړي چې قرضه به هغه چا له ورکوي چې مالدار وي قرضه به هغه چا له ورکوي چې مالي حالات یې ښیي او هغه چا له به یې نه ورکوي چې حالات یې کمزوري نو قرض خلک ورکوي دې دپاره چې د چا څه ضرورت یې حالات یې کمزوري چې الله یې حالات برابر کړي الله یې ورزق کړي